بسم الله الرحمن الرحیم. زما د یوټیوب چینل ګرانو او خوږو کتونکو په دې هیله چې ټول به روغ جوړ او خوشحاله یاستئ. زما ګرانو خوږو ملګرو، دا د ځل بیا له ذهین ټیکنیکل یوټیوب چینل نه درته حاضر شوی یم یوه نوې ښایسته او خوندورې ویډیو سره. ګرانو او خوږو ملګرو، زموږ د نن ورځ ویډیو موضوع ده څنګه کولی شو چې له واتساپ څخه اډیو خپل موبایل ته را ډاونلوډ کړو. نو ګرانو خوږو ملګرو، ډېره اسانه طریقه ده. په هغې سره موږ کولی شو چې خپل موبایل ته چې چا موږ ته وایس میسیج کړی وي هغه را ډاونلوډ کړو. نو خوږو ملګرو، راځو ویډیو شروع کوو. د ویډیو شروع کېدو نه مخکې له تاسو څخه هیله کوم که چېرته تاسو زموږ یوټیوب چینل نوي سبسکرایب کړی هغه در سره ضرور سبسکرایب کړئ او ورسره څنګ کې د بیل نشان ووهئ چې زموږ هره تازه او نوې ویډیو تر تاسو زر در ورسیږي. نو ګرانو خوږو ملګرو، تاسو به راشئ او خپل واتساپ په خلاص کړئ. کله چې مو واتساپ خلاص کړو، دلته بس تاسو هغه ملګري آی ډي ووهئ کوم چې تاسو غواړئ هغې وایس را ډاونلوډ کړئ. نو ګرانو خوږو ملګرو، دلته دوه طریقې موجودې دي. لومړی طریقه تاسو شاید په تاسو موبایل کې کار وکړي یا ونه کړي، خو دویمه طریقه حتما تاسو موبایل کې کار کوي. نو لومړی طریقه دا ده، تاسو به هماغه وایس ووهئ. دلته یو ډاونلوډ آپشن راځي. کله چې دا موږ ډاونلوډ کوو نو د همدغه وایس موږ سره د موبایل د فولډرو کې په فون فولډرو کې هلته موږ سره سیف کیږي، خو په یو بل شکل باندې سیف کیږي، هلته نه پلی کیږي. خو ګورو چې کوو یو ځل به تاسو دا ډاونلوډ کړئ. کله چې دا ډاونلوډ شو، تاسو به راشئ او دلته به تاسو هغه فولډر خلاص کړئ. یو ور د میسج پلی کوم چې تاسو پوه شئ. نو تاسو بیا را بشئ، تاسو د دې نه بعد فولډرو ته به راشئ او دلته به تاسو انټرنل سټوریج ووهئ. کله چې مو دا ووهلو، دلته به واتساپ فولډر ووهئ او همداشان دلته به میډیا ووهئ او دلته به تاسو راشئ. دلته که تاسو واتساپ اډیو ووهئ، دلته به هېڅ موجود نه وي، هم نه سینډ نه پرایویټ. نو دلته به تاسو راشئ اخر ته واتساپ وایس نوټس، دا به تاسو کلیک کئ. دلته به تاسو همدغه فولډر ووهئ او دلته زموږ سره هماغه اډیو راغلی ده خو نه پلی کیږي. موږ کلیک پې کوو، هېڅ نه پلی کیږي. ګرانو خوږو ملګرو، تاسو به دې ته ډېر زیات دقیق اوسئ. دلته چې کوم د ډاټ د 12 چې دی، د هغې نه وروسته او پی یو اس چې دی، دا تاسو باید له ځان سره یاد ولرئ. نو موږ غواړو چې د دویمې طریقې دپاره تاسو باید دا او پی یو اس دا باید تاسو په یاد ولرئ. نو کله چې غواړئ همدغه وایس پلی کړئ، لومړۍ طریقه دا ده، تاسو به دلته رینیم کړئ دا او رینیم کې به تاسو دا او پی یو اس دا به تاسو چینج کړئ ایم پی 3 ته. ایم پی 3 شکل ته چې تاسو چینج کړو، نو دا به موږ سره هماغه وایس دلته بیا پلی کیږي. نو خوږو ملګرو، دا دی پلی شو هماغه وایس. لومړۍ طریقه په دې ډول وه. راځو دوهمه طریقه کوو. دوهمه طریقه په دې ډول ده چې موږ غواړو همدغه وایس موږ خپل ګالري ته را ډاونلوډ کړو او دا طریقه په هر موبایل کې هم کار کوي. تاسو به لومړی دغه اپشن داسې ونیسئ او دلته به تاسو شیر علامه ووهئ. دلته موږ ته یو میسج راکوي ساري دیس میډیا ناٹ ایگزسټ. نو تاسو به راشئ او هماغه فولډر ته به راشئ. تاسو به راشئ هماغه فولډر به ووهئ او دلته چې کوم موږ ایم پی 3 ورکړی دا به تاسو بیا رینیم کړئ او رینیم کې به تاسو بیرته هماغه او پی یو اس ورکړئ. که چیرته تاسو موبایل شاید بل ډول ایکسټینشن واخلي، او پی یو اس وانخلي، تاسو باید همدغه چې تاسو کوم موبایل وي هماغه باید تاسو یاد وساتئ. نو تاسو به دا بیرته چینج کړئ همدې ته، دا به رینیم کړئ، سیف به کوئ. کله چې مو سیف کړو، بیرته به تاسو راشئ او واتساپ ته به راشئ. واتساپ کې به تاسو هماغه میسج بیا کلیک ونیسئ او دلته به تاسو شیر بټن ووهئ. کله چې مو شیر ووهلو، دلته به تاسو راشئ لاندې دغه صفحه به داسې واړوئ. کله چې مو واړوله، دلته به تاسو سیف ټو ډرایو دغه اپشن به تاسو کلیک کړئ. سیف ټو ډرایو دا چې کله تاسو کلیک کړو، نو تاسو به لږ ورته انتظار شئ. دلته دا صفحه راوړي او دلته به تاسو دې ته ایکسټنشن غوره کړئ. دلته به تاسو ورته ولیکئ، ایکسټنشن به ورته انتخاب کړئ. تاسو به دلته ایم پی 3 ورته ولیکئ. حتما تاسو باید دا کار وکړئ چې له یاده مو ونه وځي. نو ایم پی 3 مو چې کله ورته ولیکل، نو دلته به زه دا نوم سره څو حرف ورکړم، داسې نه چې چېرته کوم بل فایل سیف شوی وي. نو تاسو به دا ایم پی 3 ورکئ، دلته به سیف ووهئ.
کله چې مو سیف کو دا تاسو چې دی مونږ اپ ډرایو ته اپلوډ شو. نو راځو هغه ډرایو ته راځو. تاسو به دلته راشئ او خپل موبایل کې به ډرایو پیدا کړئ. دلته به ډرایو اپلیکیشن پیدا کړئ، دا به تاسو کلیک کړئ. کله چې مو کلیک کړو دلته به تاسو انتظار شئ. نو ګرانو ملګرو دا دلته راغلی دی هماغه آډیو، تاسو به په همدې کلیک وکړئ. کله چې مو کلیک وکړو ګورو پلی کوي چې دا موږ سره پلی کېږي. دا د موږ سره پلی شو. تاسو به دلته راشئ، په همدې صفحه کې به تاسو دغه علامه ووهئ، دا 3 ټکي به ووهئ، دا مشکل ووهلو. دلته به تاسو لږ ذره لاندې ښکته شئ، دلته به ډاونلوډ اپشن ووهئ. کله چې مو ډاونلوډ اپشن ووهلو نو ستاسو آډیو خپل موبایل ته را ډاونلوډ شو. نو ګورو دا آډیو مونږ غواړو چې دی دا مونږ په فولډر کې وګورو. تاسو به راشئ فولډرو ته، دلته به تاسو بیرته ووځئ له دې ځایه او دلته به ستاسو دلته میوزیک فولډر پیدا کړئ، البته ډاونلوډ فولډر. نو دلته ډاونلوډ فولډر کې تاسو کتلی شئ ما ورته ورکړي وو 6 دغه دی، یو ما مخکې را ډاونلوډ کړو. دلته ټایم ورسره شته دی، تاریخ هم شته دی 22 تاریخ. نو نن 24 د جون دی، په دې باندې 6:40 نو دا زما را ډاونلوډ کړو. دلته به تاسو پلی کوئ او دا به تاسو سره دلته ګالري ته راشي. نو د دې ځای تاسو کولی شئ چې دا هغه ځای ته موف کوئ، کاپي